ماشوم دروازه راوټکوله او عذر یې وکړ. په سترګو کې یو دنیا کیسې، ګیلې، شکایتونه، بېوسي او د دنیا هر ډول حسرت پکې راجمع و، بېوسي پکې راجمع وه. دروازه یې را ټک ټک کړه چې ما ته د شپې ځای راکوي او کور مې ډېر زیات لرې دی، نه شم تللی، لاره مې هم نه ده لیدلې. دا کیسه وطن کې تکرار شوې ښه، زه دلته اروپا کې نه. دا یو کوربه دی، هغه کیسه کوي چې بولې خالص فامیلو کې چې دې ماشوم دروازه را ټک ټک کړه، ویل چې ما ته شپه راکوي. نو ما ورنه پوښتنه وکړه چې ولې ته څوک یې؟ وایي راته وویل چې موږ په اګام کې اوسېږو، هغلته یوه خیمه لرو، په خیمه کې اوسېږو. پلار مې وفات شوی دی، یوه مور لرم او هغه مور مې چې دا هغه ډېره مریضه ده. نو زه د ښار ته د خالص فامیلو ته دې ادرسونو ته راغلی یم چې سوال باندې لږې پیسې یا لږ اوړه وغیره څه وغواړم او بېګا ته د مریضې مور ته ویسم. خو شپه را باندې راغله او زه چېرته لاړ شم. تاسې د څېرې ته وګورئ، د ده معصوبیت ته وګورئ، هغه د ده په سترګو کې، د ده په څېره کې د ده یو علم هیلې وګورئ چې د یو ټوک ډوډۍ پسې د اګام نه جلال آباد ښار ته بیا خالص فامیلو ته راغلی دی. نو هغوی بیا ځان سره ساتلی دی. او دا کیسه یو ملګري چې د هغه نوم عبدالله اتل دی، هغه په خپل کور کې ځان سره ساتلی دی او دا کیسه بیا پر فیسبوک باندې خپره کړې ده. له ماښام راهیسې ډېره زیاته وچلېده. دا یوازې دغه یو ماشوم نه دی. اول خو دا داسې د شمېره دغه زه دلته ذکر کوم، د شمېرې سره که څوک تماس کوئ، د چا کومه مرسته زړه وي او د خدای لپاره صدقه ورکولی شي، دې کورنۍ سره کومک کولی شي، د شمېرې سره تماس وکړي. مګر عموم کې به خبره دا وکړو چې دا دغه یو ماشوم ستوري او کیسه ده چې را رسنیزه شوه. مګر تاسې په خدای باور وکړئ، په دې وطن کې که د هر ښار کیسه راواخلئ، هره ورځ پکې لسهاو ماشومان همدغسې ګرځي چې په پښو څپلۍ نه لري، ان په بدن یې داسې جامې اغوستې وي چې هغه د ډیران د غورځېدو دي، د کثافت دانۍ د غورځېدو دي، مګر دوی میاشتې میاشتې اغوندي. هغه د ده په اختر هم وي، هغه د ده په روژه هم وي، هغه د ده په واده هم وي، هغه د ده په خوشحالۍ هم وي. خوشحالۍ نه چېرته دي خو بس اغوستې وي. په دې وطن یوې بدې اقتصادي بلا داسې وزرې غوړولې دي او خپلې ریښې داسې د ځمکې تل ته کې باسلې دي چې زموږ د وطن برخه ترې منفي اغېزمنه ده. زموږ د وطن برخه زموږ د دې وطن خصوصا هغه د ماشومانو کومه کتله چې ده، هغه د لوبو وخت، هغه د بېلابېلو خنداګانو وخت، هغه د مزو چرچو وخت، هغه د ښوونځي وخت، هغه د پلار په اوږو د کېناستو وخت، هغه د مور پلار سره د شپې د خوشحالۍ وخت. والله بالله هغه دوی په سوال تېر کړه او په داسې سوال یې تېر کړه چې ان د شپې لپاره پردی درګاه ټکوي چې چېرته شپه وکړي. پلار چېرته نشته، مور چېرته مریضه پرته، خویندې به د ده په تمه وي چې یاره لالا یې تللی دی، څه ډوډۍ وغیره به راټوله کړي او موږ ته به یې د شپې راوړي. مګر خبر نه دی چې لالا سره د 1 روپۍ کومک چا د ورځې نه دی کړی او بېرته یو پردی درګاه ته ولاړ شوی دی او د سوال لمن یې ورغوړولې ده. رب تعالی دې په دې وطن ورحمېږي. خدای دې دغه ماشومانو لپاره زموږ استاد په وطن باندې د امن، د باثباتۍ وزرې وغړوي. دغه بد اقتصادي بلا دې خدای له دې وطن نه واخلي. افغانان دې خدای په خپلو کې سره یو کړي. دا وطن دې خدای په پښو باندې ودروي چې دې وطن بد هیڅ په بده پیښه باندې، هیڅ په بده قضیه باندې ونه غږېږو، بلکې هره ورځ په دې وغږېږو چې افغانستان نن د نړۍ سره د سیال کېدو په لاره روان دی. دلته پرمختګ، دلته پرمختګ، دلته پرمختګ، مګر درېغه چې په وطن دغسې کیسې روانې دي.